د راشد خان فارم د بیرته راتګ ډیر ښه خبره ده زما د پاره سپیشلی نن ورځ کې پای ال ټي 20 کې ایم آی امره ته د ډیر ښه بالینګ تر سره کړ سپیشلی دوه وکټ هم واخیسته او په څلور اور کې 14 منډي ورکړي نو دا ډیر ښه سپیل او چې پلیئر اف د میچ هم و دغه نه علاوه راشد خان یوازینی داسې لوبغاړی دی چې افغانستان ټیم کې د خپل 100% ورکوي کاغه په فیلډینګ کې کاغه په بولینګ کې نو ډیر لیګونو کې راشد خان مال دلای د پای ال ټي 20 کې می د پای ال ټي 20 کې پای پی ال کې نور ډیر غټ لیګونو کې د لوبي کوي خو په هیڅ چرته ما دومره سیریس نه دی دلای په افغانستان ټیم کې خو یو لوبغاړي گیم کوي خو په یولس لوبغاړو کې یوازینی سي راشد خان سي د افغانستان لپاره د ملت لپاره صرف خپل 100% ایفورت سي دا په ټیم ته ورکوي کو فیلډینګ کو بولینګ کو په ارشي کې نو 100% ایفورت ورکوي نو ډیر زیات نرویس سي کلم د باندې کیمرا ورشي هر وخت کې موږ د نرویس را تخکاریږي ډیر زیات اپسیټ را تخکاریږي کچيري افغانستان د داسې یو ټف کنډیشن کې نو د ډیر زیات نرویس خاريږي نو یوازینی لوبغاړی د کچيري نور لوبغاړو داسې 100% ایفورت د افغانستان لپاره ورکول نو افغانستان ټیم به ډیر زر بریاوي ترلاسه کړي وي او ډیر غټ ایفورت به کړي وي خو راشد خان یوازینی داسې لوبغاړی دی چې مال دلې د واضحه چې د 100% ایفورت د افغانستان ټیم د پټور کوي او څومره را سره مطمئن په دغه خبره باندې خپل اوپینین په کمنټ کې را سره شریک کړئ او چینل اتمن سره سبسکرایب